درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د قرآن کریم لوست پاتې برخه او یا هم فعالیتونه دي. سمه ده، هغه درس چې د قرآن کریم درس مو ولوست د هغه پاتې فعالیتونه او لغتونه. نن به هغه لغتونه معنا کوو، جملې به ورته جوړوو. کوم لغتونه چې په تش ځای دپاره راغلي هلته به استفاده کوو، او کوم لغتونه چې هلته بیا بېل دلته په فعالیتو کې لیکلي جمع مفرد دی هغه به لیکو ورته ټول. سمه ده. نو د کتاب مو دویم مخ او دریمه برخه ده. سمه ده، قرآن کریم لومړی لوست دی. سمه ده، ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د قرآن کریم د آدابو لپاره څه وویل؟ آفرین. یعنې قرآن کریم څوک چې تلاوت کوي کوم اصول کوم آداب باید په نظر کې ونیسي؟ آفرین. پاک وي، لاس پاک وي او داسې ورته کړی وي، پاک ځای کې ډېر په آدابو په ډېرو حاجزۍ سره باید هغه مطالعه کړي. سمه ده، ډېر ښه. بله پوښتنه دا چې موږ داسې وي چې قرآن کریم څو سپارې لري؟ آفرین، ډېر سپارې لري. ډېر ښه. بله پوښتنه دا چې قرآن کریم د چا کتاب دی؟ په چا باندې د چا په واسطه نازل شوی دی؟ آفرین، ډېر ښه. قرآن کریم د خدای جل جلاله کتاب دی، د حضرت جبرائیل اسلام په واسطه باندې پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. ډېر ښه. آفرین. ښه درنو زده کوونکو اوس راځم نوي لوست ته. سمه ده، دویم مخ فعالیتونه. ګوره دلته لیکلي دي، تاسو ورته ګورئ خپلو کتابو ته مو لغتونه معناګانې چوکاټ دی. څو لغتونه درکړي؟ نازل، تلاوت، ځانګړی، درناوی. صحیح دی. ګورئ دلته دا لغتونه چې کوم دي د معنا سره ما دلته په تخته باندې لیکلي. ګورئ، نازل، تلاوت، ځانګړی، درناوی. پوه شوئ؟ اوس د دو معنا څه شي ده او جملې به څنګه ورته جوړوو؟ ګورئ معنا چې ده نازل چې دی رالیږل شوی، یعنی قرآن کریم د الله جل جلاله له لوري څخه پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. آفرین. بل تلاوت. تلاوت شي د قرآن کریم لوستل. یعنې تاسو داسې نشئ کوئ چې ووایئ چې ما والا پښتو کتاب هغه کو تلاوت کوم، هلته نشي راتلی. صحیح ده. تلاوت چې دی یوازې د قرآن کریم لپاره استفاده کېدلی شي. له هغې څخه وروسته بل لغت چې دی ځانګړی. ځانګړی یعنې خاص. سمه ده. بل چې دی درناوی دی. درناوی، احترام. اوس به دغو لغتونو ته یوه جمله جوړوو. سمه ده. اوس ورته ګورئ، نازل رالیږل شوی. زه جمله ورته جوړم. قرآن کریم د الله جل جلاله له لوري نازل شوی دی. نازل شوی دی. ګورئ قرآن کریم، تاسو ورته ګورئ، قرآن کریم د الله جل جلاله له لوري نازل شوی دی. سمه ده. څه رقم نازل شوی دی؟ د چا له لوري؟ د الله جل جلاله له لوري، یعنې د الله جل جلاله له لوري رالیږل شوی دی. سمه ده. آفرین. بل لغت چې تلاوت. ګورئ قرآن کریم لوستل، یعنې دا معنا چې ده دا معنا د دې لغت موږ باید تل قرآن کریم تلاوت کړو. موږ تاسو باید تل څنګه کو؟ قرآن کریم تلاوت کو. پوه شوئ؟ آفرین. بل لغت چې دی ځانګړی، خاص. ګورئ د قرآن کریم تلاوت ځانګړی ثواب لري. ګورئ ځانګړی ثواب لري. ثواب لري. د قرآن کریم تلاوت ځانګړی ثواب لري. بل درناوی. زه می خپل ښوونکي ته
درناوی لرم یا مې زه مې د خپل ښوونکي درناوی کوم. پوه شوئ په ګورئ نازل رالیږل شوی قرآن کریم د الله جل جلاله له لورې نازل شوی دی. بل تلاوت د قرآن کریم لوستل معنا ده موږ باید تل قرآن کریم تلاوت کړو. بل چې دی ځانګړی خاص د قرآن کریم تلاوت ځانګړی ثواب لري. څه دی؟ بل درناوی احترام. زه مې خپل ښوونکي ته درناوی کوم. زه مې د خپل ښوونکي ډېر احترام کوم. هسې ویلی شئ. پوه شوئ په آفرین. ښه ورځو د کتاب بلې برخې ته. دا به پاکه ما څه ده هلته لیکلي دي دلته لیکلي وي لاندې کلمو سمه معنا د درکړل شوي چوکاټ له کلمو څخه وټاکئ او بیا یې د کلمو تر څنګ په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سمه ده تاسو ته یې ویلي. ګورئ زه درته وایم کومې کلمې درکړل شوي دي ورته ګورئ. درکړل شوي دی اول دی تل. ګورئ دلته لیکم تل. بل دی خاص. ګورئ خاص. بل دی د قرآن کریم لوستل. د قرآن کریم لوستل. صحیح شو. ګورئ دا کلمې موږ ته راکړي دي. د دوی سره تر څنګ لاندې به چېرته لیکلي دي. ګورئ اول چی دی اول؟ ګورئ تلاوت دی. چی دی؟ تلاوت دی. آفرین. بل چی دی؟ بل ځانګړی دی. ګورئ دویم ځانګړی. لاندې به لږ ولیکم. اول دویم چی دی؟ ځانګړی. ځانګړی. صحیح شو. دریم څه شی دی؟ همیشه. اوس به موږ تاسو ګورئ همیشه به زه یې ولیکم. همیشه. صحیح دی. اوس تاسو ګورئ د دغو څخه تل خاص د قرآن کریم لوستل د دغو څخه دغو ته یوه معنا پیدا کړه چې دوی لپاره سمه مناسب وي. ګورئ اول چې دی دلته تل دی خاص دی. بل ورپسې د قرآن کریم لوستل دي. دلته تلاوت دی اول بیا ځانګړی دی ورپسې همیشه دی. صحیح ده. اوس د اول لپاره چې راځي تلاوت. آفرین. تلاوت د قرآن کریم لوستل. ډېر ښه. د قرآن کریم لوستل. د قرآن کریم لوستل. صحیح شو. آفرین. بل چې ځانګړی. ځانګړی څه معنا؟ خاص. آفرین. خپلو کتابچو کې ولیکئ خاص. بل شو همیشه. چې همیشه معنا چې تل. آفرین. د همیشه معنا تل ده. پوه شوئ په آفرین. اوس به دلته بیا یوه جمله جوړه کړو. مخکې له دې چې زه جملې ورته جوړه کړم تاسې ورته جوړې کړئ. آفرین. تلاوت. آفرین. ګورئ زه د قرآن کریم تلاوت کوم. ګورئ زه د قرآن کریم تلاوت کوم. پوه شوئ په آفرین. بل چې دی خاص دی ځانګړی. ګورئ زه تا ته خاص احترام کوم یا احترام لرم. صحیح شو. زه تا ته خاص احترام لرم. ګورئ بل شو تل همیشه. موږ تل باید خپل درسونه ښه ووایو. ځکه چې که چیرې درسونه ونه وایو نو موږ تاسو به له ستونزو سره مخ شو. پوه شوئ په ګورئ تلاوت د قرآن کریم لوستل ځانګړی خاص همیشه تل. پوه شوئ په آفرین. بله برخه چې پاته فعالیتونو کې مو تاسو ګورئ هغه څه شی دی؟ هغه دلته جملې درکړي دي.
لاندې کلمو مفرد شکل په جمع ولا ګور دلته مفرد درکړي صحیح دی مفرد دی او دلته یې جمع درکړي صحیح ده مفرد جمع ګورئ آیات دلته اصلا دلته جمع دی دلته مفرد خو خیر دی موږ تاسو به هماسې ولیکو جمع دلته مفرد دی ګورئ جمع چې دی آیاتونه لیکلي آیاتونه صحیح شو بل لیکلي مسلمانان بل لیکلي سورې ګورئ چې لیکلي سورې او بل لیکلي ادبونه صحیح شو ګوره د آیات جمع څه شي ده آیتونه جمع آیتونه شول د مسلمان جمع مسلمانان د سورې جمع د سوره جمع سورې او د ادب جمع ادبونه ګورئ آیات معنا څه ده مفرد دی آیتونه آیات دا مفرد شکل دی صحیح ده د مسلمانانو مفرد شکل څه دی مسلمان آفرین ګورئ مسلمان بل سوره او سورات هم ورته ویلی شي بل ادبونه ادب پوه شوئ په ګورئ د آیات جمع آیتونه شول د مسلمان جمع مسلمانان شول د سوره جمع یا سورت جمع سوره او که چیرې سورت وي بیا سورتونه جمع کیږي او تر څنګ سره د ادب جمع ادبونه شول پوه شوئ په آفرین دلته لاندې کورنۍ دنده درکړې کورنۍ دنده کې څه شي لیکلي تاسو ته پوه شوئ چې دی ورته ګورئ لاندې جملو ته ځنه په مناسبو کلمو ډک کړئ دا به تاسو کتاب وګورئ له هغوی څخه به وروسته بیا ډک کړئ قرآن کریم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خدای جل جلاله 3 کلمې دي او 3 ترجمه زه برته وایم قرآن کریم د چا کتاب دی د خدای جل جلاله کتاب دی د مسلمانانو د لارښوونې لپاره پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی صحیح دی آفرین د تلاوت دلته ګوره د قرآن کریم تلاوت او لوستل ځانګړي ادبونه لري ګورئ په اول کې خدای جل جلاله په دومه کې محمد صلی الله علیه وسلم په دریمه کې قرآن کریم راځي سمه ده آفرین درنو زده کوونکو تاسو به دغه کلمې او هم به هغه لغتونه تاسو په خپل کور کې په خپل کتابچو کې منظم ولیکئ او وروسته موږ تاسو بیا له خیر سره ورباندې بحث وکړو او دا مو کورنۍ دنده ده لغتونه به سره د معنا یادوئ سمه ده آفرین نور مو په الله سپارم ښه وختونه